الیشنګ ولسوالۍ کې د لغمان ولایت کې د قطع 02 عملیات ډېر په بریالیتوب په ویاړ سره مخ روان دي. په شامرام کې او په الیشنګ کې دښمن ته تقریبا د 200 حدودو کې طلبات اوښتلي دي، د والي په شمول چې والي ته د وسه پورې په ګمان حالات کې دی، نظامي مسؤل چې دی منځ تللی دی او عملیات ډېر په چټکۍ او بریالیتوب سره روان دي. او انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ د الیشنګ ولسوالۍ د دښمن څخه خالی او پاکه کړو. خو دښمن یو تکتیک په مخ اچولی چې د ولسي وګړو په کورونو کې مورچې جوړې کړي دي او کار یې لږ موږ ته مشکل کړی دی، په خاطر د دې چې دغه د ولسونو تلفاتو ته موږ ډېر زیات خیال کوو، پام کوو چې دغه ولسونه زموږ د لاسه ونه ځورېږي. او آینده دپاره به انشاءالله چې د الیشنګ ولسوالۍ نه چې د افغانستان یو ګوټ کې هم دا دښمن زموږ نه پاتې کېږي، تر څو چې یو څاڅکی وینه هم زموږ د سربازانو په تن او په بدن کې موږ د خپل وطن نه دفاع کوو. په دې موږ ویاړو. اوس انشاءالله چې موږ خطونه د دښمن مات کړي دي، دښمن په شا روان دی، بیخي په د تلفاتو سره مخ دی. د دښمن مهم غړي لکه والي، قماندانان، سرګروپان او ورسره دغه شانته نور مهم غړي او ورسره د خارجي اتباع چې دلته د زموږ د دغه هېواد د ورانولو په هغه ستره جګړه کې لاس درلوده. انشاءالله د منځه مو وړي دي او ورپسې یو که مونږ وو نو دا خو یو الیشنګ دی، بادبخت هم صفا کوو، حصارک هم صفا کوو او تر دې چې د کونړ او تر ناړیه پورې دغه ټولې ولسوالۍ صفا کوو. دښمن په ماتې دی انشاءالله. په لنډو ورځو کې به خبر شي چې مونږ د دغه ولسوالو مرکزونو ته ځان رسولی دی او همدغه مېړني ځوانان به د دې وطن کلکه دفاع او ساتنه کوي.